داسې شیانو ته منجدې کېږي چې هغه سبب د زنا ګرځي. هغه ناولونه ما اورې، هغه ناولونو کتابونه مه ګورئ چې په هغې کې د عاشقۍ قصې دي. ولا تقربوا الزنا سندرې ما اورې، ځکه په هغې کې ټول د فحاشۍ خبرې کېږي. او هغه فلمونه مه ګورئ چې په هغې کې د عاشقۍ قصې پکې وي. هغه سریالونه مه ګورئ عاشقۍ خبرې دي، ځکه الله داسې نه وایي چې زنا ته منجدې کېږي، نه اسباب د زنا ته منجدې کېږي. ولا تقربوا الزنا. او کفارو اوس د زنا دومره اسباب راویستي دي چې هر مسلمان ورته نږدې شوی دی. په دې آیات باندې اوس د مسلمان عمل نشته، ملا په عمل نه کوي، عامي په عمل نه کوي، قاری په عمل نه کوي. الله فرمایي چې د زنا اسباب مه استعمالوه او خلک یې استعمالوي. دا ټچ موبایل ټول د زنا اسباب دي. دې کې ټول فحاشي فلمونه دي، دې کې ټول د عیاشي فلمونه دي، سندرې دي، ناروا خبرې دي او ناروا عکسونه دي د زنانو. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه. الله فرمایي زنا ته به نږدې کېږي نه، د زنا اسباب او وسایل به نه استعمالوي.